خان بابا چې کوم دی دغه افغاني ته د 15 لکو روپو چې کوم دی پر کله وي په ما باندې مقابله وبیله هاي نه زه یم چېرې د خان بابا دومره بیکاره راغی چېرې اوس د هغه نه مقابلې دپاره د ګټلو یو نوم د ښکړله چېرې 15 لک روپۍ نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ د افغاني د خولې نه به خپله ورغه شیرخان افغان چې کوم چېرې وایي ما ته خان بابا د 5 لک روپو پر کله وایي چې بس مقابله په ما باندې وبیلې ویډیو تر اخره پورې وګورئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټولو ملګرو ته سلامونه امید لرم چې ښه به ویلی کېږي چې لر او بر پښتون یو دی او لر او بر پښتانه یو دي نو بالکل د افغانستان نه چې کومه شیرخان راغلی او کوم دنګ هغه وپوټه سله پاسه وغیره او بیا د خان بابا سره کومه مقابله چې روانه نو حقیقت یې د شیر کومه چې یاره خان بابا د هغه د خولې تاسو واورئ چې یاره وایي ما ته خان بابا څه ویلي اوس پته نشته چې دی هم رښتیا وایي که دروغ دی خان بابا دوکهباز دی خان بابا ما ته وایي چې 6 لکه به درکړم دا کلیپس وګورئ لکه پرون زه پنډي ته رانغاړی ما ته د شخصي رالېږلی وای ما کار سره زه ورغلم ده ما ته په 3 کامرو کې ما ته شتا به درکړه ما ته یو پلان جوړ کړی و او 0 پیسې به درکړه ما ته ځان سمله وه دا وکړه او سکر د سره ما سره مس وکړه ده په دې بدن کې چې منډلي وو او دی ډېر ما سره ما ته پلان جوړ کړی و د خپلو ملګرو چې 0 پیسې به درکړو ځان سمله وه او 2 لکه 3 لکه روپۍ به هم درکړم ملګرو دغه ویډیو به هم کتلي د دې شیرخان دی که شیر افغان دی که څه وغیره دا کوم چې دنګ دی د افغانستان راغلی پته نشته چې واپس تللی دی که نه دی خو دا د ده د خولې خبرې دي خو ډېره زیاته وایرل دی دا ویډیو نو اوس په کار ده د خان بابا له چې یاره د دې سره جواب ورکړي چې یاره دا ما پورې یا پروپیګنډه ده یا دروغ دي یا ما داسې کړي دي څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو هغه ډېرو ملګرو یې داسې ډرامه ده دا دوی یو پرنک جوړ کړي نو د ده دا خبره خو بالکل هغه رښتیا ده د خلکو خبره رښتیا شوه چې یاره دا خو یو پرنک وخت دا د ده د خولې خبره به تاسو اورېدلې د ده دا ویډیو به تاسو کتلي ډېره مخکې یو ورځ به کېږي چې ډېره زیاته وایرل ده چې یاره دا خان بابا ما ته وایي چې بس ته ما ته ځان راسمله مثال چې کله زمونږ مقابله وه او 15 لکه به درکړم او دغه به درکړم خو ما د افغانستان نوم چې کوم دی نه شرمو پیسې مې وانخېستې نو اوس پته نه لګي چې دا د خپل ډرامه جوړ کړل او خان بابا ورته رښتیا داسې ویلي نو زموږ خان بابا ته چې کوم دی ریکویسټ دی چې یاره د دې خبرې دله جواب ضرور وکړي چې یاره داسې قسمه هېڅ نه دي چې یا دی زما نه ویری دی یا ما ورسره جنګ نه کوو وغیره هر څه چې دي نو خان بابا ته پورې دا ویډیو چې کوم دی ورسوئ او انشاءالله موږ به په انتظار یو چې یاره خان بابا په خپل پیج باندې ضرور څه جواب ورکوي دې کس له چې یاره دا ما پورې پروپیګنډه ده یا ما داسې یا پر نه دی کړی چې زه به 6 لکه درکړم زه به 15 لکه درکړم نو ویډیو تر خان بابا ضرور ورسوئ او خان بابا له پکار چې دله جواب ورکړي چې یاره دا یو ډرامه ده که دا څه روان دي